السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ یاست شپې ورځې ژوند زندګۍ وخت صحت ته مو ښه وي او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو ستاسو لپاره زموږ بیا یوه ډېره بهترینه ویډیو اپلوډ کړې دي خو په نننۍ ویډیو کې زموږ کوم سټارټ چې د کمپیوټر کورس څخه واخیست لکه څرنګه چې زموږ په یوټیوب چینل باندې مختلفې ویډیوګانې اپلوډ کیږي مثلا مختلفو درسونو په باره کې نو موږ په دې وطمنه زه په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د کمپیوټر زده کړې هم شروع کوم مثال د کمپیوټر صفر څخه تاسو ته زده کړې پیل کړو په همدې چینل د ټول هغه خویندې ورونه کولی شي چې څوک ښوونځیو ته کورسونو ته لاسرسی نه لري مثال چې هلته خپله زده کړې ترسره کړي نو تاسو زموږ یوټیوب چینل تعقیب کړئ سبسکرایب کړئ نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې زموږ یوټیوب چینل نه هره ویډیو اپلوډ کیږي مثال د کمپیوټر باره کې د تر څنګ نورو برخو کې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي نو نن ورځ چې کومه زموږ لومړۍ ویډیو ده هغه ځنګړې شوې ده د کمپیوټر تعریفونو ته نو له همدې څخه وروسته چې زموږ هره ویډیو اپلوډ کیږي یوه ویډیو به د کمپیوټر عمومي نوټ په باره کې یو بله ویډیو به د پراکټیکل عملي زده کړې په باره کې نو کوم لومړی سټارټ چې موږ نن اخلو د کمپیوټر تعریف څخه یې اخلو تاسو ته موږ ټول د کمپیوټر تعریفونه در پېژنو مثال په نننۍ ویډیو کې خبره ډېره نه اوږده وه راځئ ویډیو طرف ته ځو نو تاسو اوس متوجه شئ ګلالیو شاګردانو راځو اوس ویډیو شروع کوو زه لږ د صفحه هم زوم کوم چې لږ د لیکل تاسو ته د لیکنه یا نوټ په صحیح ډول سم ښکاره شي که څوک په سترګو کې مشکل هم لرئ چې بیا داسې ونه وایئ چې مثال یا موږ په سم ډول وینو نه یا لیکنه سایز کوچنی دی نو تاسو ته بیا په ښه منظم ډول ښکاري لږ زه نوره هم دغه کوم پیج چې دی د لیکنه چې د زوم کوم د پیج چې لیکنه په صحیح ډول ښکاره شي نو تاسو ملګرو دلته وګورئ موږ تاسو ته مختلف ډوله تعریفونه راخوستي دي کمپیوټر په باره کې لومړی تعریف دی تاسو متوجه شئ زیر شئ computer is taken from compute latin word compute which mean to calculation کمپیوټر چې د لاتین کلمې کمپیوټ څخه اخیستل شوی دی چې د کمپیوټ معنی څه ده حساب کول یعنې کمپیوټر له کمپیوټ لاتین کلمې څخه اخیستل شوی د کمپیوټ په خپله معنی څه ده حساب کول دي دوهم تعریف ته تاسو متوجه شئ کمپیوټر از الکترونیک ماشین یوز فار کلکولیشن کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې د حساب لپاره استعمالیږي تر ټولو مهم تعریف چې دی کمپلیټ بشپړ تعریف چې دی بیا همدغه دریم تعریف دی تاسو همدې ته هم متوجه شئ کمپیوټر is electronic machine which accept the data process the data and give the result کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې ډیټا اخلي په ډیټا باندې عملیه او پروسس کې مثال کار په اجرا کوي په مقابل کې یو موږ تاسو ته ځواب راکوي نو همدا درې مهم تعریفونه او زه یو ځل بیا په تکراریږم که څوک مشکل لري سم په پوه شوي نه وي تاسو بیا متوجه شئ شاګردانو او خویندې ورونو لومړی تعریف Computer is taken from compute Latin word compute which meant to calculation کمپیوټر له کمپیوټ لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی چې د کمپیوټ معنا ده حساب کول دویم ته متوجه شئ کمپیوټر is electronic machine used for calculation کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې د حساب لپاره استعمالیږي دریم تعریف ته متوجه شئ کمپیوټر is electronic machine which accept the data process the data and give the result کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې ډیټا اخلي په ډیټا باندې عملیات ترسره کوي په مقابل کې بیا موږ ته ځواب راکوي نو همدا درې مهم تعریفونه ملګرو چې ستاسو سره مې شریک کړل نو تاسو ته ما پښتو هم نوټ برابر کړی دی نو تاسو په کات ویډیو سره سټاپ کړئ او کوم نوټ چې تاسو اخلئ د سره واخلئ ویې لیکئ نو دا هم د پښتو نوټ دی تاسو دلته وینئ په پښتو هم ما تاسو ته همدا کوم تعریف دی پښتو ته مې هم اړولی دی تاسو پښتو هم د سره لیکلی شئ نوټ کولی شئ دا لومړی تعریف ترجمه ده د دوهم او د دریم کوم بشپړ تعریف چې و تر ټولو مهم تعریف چې دی همدغه دریم تعریف دی تاسو وینئ همدا ډېر مهم تعریف دی دا بشپړ شوی تعریف دی په اکثره ځایونو په اکثره ښوونځیو په اکثره پوهنتونونو کې همدا تعریف تکراریږي او همدا مهم تعریف کمپلیټ تعریف هم موږ ورته ویلی شو بشپړ تعریف نو په نننۍ ویډیو کې همدغه د کمپیوټر مهم تعریفونه و چې موږ تاسو ته در وپېژندل نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو به زموږ د عملي زده کړې په باره کې او په بله ویډیو کې مثال کومه چې د نوټ په باره کې په کې به موږ تاسو ته ډېر شی در پېژنو د کمپیوټر ډیټا به در وپېژنو مثال چې ډیټا څه ته ویل کېږي ډیټا څه معنا او یې نه وروسته بیا دغه په منظم ډول انفارمیشن همداسې بیا د کمپیوټر مثال د ډیټا ډولونه بیا د کمپیوټر برخې او داسې په منظم ډول به موږ تاسو مخکې ځو نو د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو خویندې ورونو ګلالیو شاګردانو ته ښه وخت لرئ خدای په امان